چاته مې دردان در باندې کدوسریا چپا چپ انہوں نے پدې بوتل باندې راځه وګورې کدوسریا دا لکه جنۍ ته مې وویل مال چې ته زه درته خور نه ویم زړګا په دې رانه مه خفه کېږه پوه شوې بس ویې ویل ټیک ده د مار قصه د اکبرګرو زه کومه یو راځي که نه وایي مار ته تقیم او ټوله ورځ پې تېره کړي مار ورته ونه ښایي ختم شي بیا ځو بس دی شابه زر کوه انور کینګ ویلکم شو فرهاد تھینک یو ګایز ټول ډبل ټاپ کوئ جنۍ ته مې وویلې چې رور درته زه نه ویم خور درته زه نه ویم دا چې شی دی کاڼی دی کاڼی مې خپې څنګه شکیله خبره وکړه بس اوس تا موږ نه بغض دي کوراله نور شابه خبره وکړه جنۍ ته مې وویل زړګا چې خور درته زه نه ویم نور چې څه کوې درته ویم شکیله کیسه وکړه رب دې نه کوي ونه کړه کیسه وکړه والله دا مار ته مار څه راځي یو سړی راځي که نه دا ورته ټول ناست دي بوی شو ټوله ورځ ورته پکسې سر داسې مار درته ښیم او مار ورته ونه ښایي همداسې پرېږدي زه تاسو نن همداسې پرېږدم نه هغه خو مار ښودلی مو ټوکرۍ سر یې اوچت کړی او چا ویل چې زه د ازمرۍ ولم ته مار وښایه هغه دومره شانتې مار و پوه شولې پته نشته چې څه شی مار وکړو زمزمه پوه شوې چې هر څه وګوره د شا خو ویل که نه چې په پیټار کې مار شته دی کمکله دوه کسان په ګناه دی ګایز د پلاسټکي مار و خدای دې ښه که خبره واوره مننه زړګه جنۍ ته مې وویلې چې زه درته خور نه وایم مال ټیک ده مال داسې حساب د زړګا چې ما سه ګیم له مه راځه ما سه هغه سړی ګیم له راځي چې کوم سخت سړی په زړه باندې ګپ برداشت کوی شي خبره وړی شي مطلب بیا به د یا زه بلاک کړم یا به درته زما خولې نه څه غوتې باوتې ولې ځینې ټیم کې منټل مال دماغ مې کار نه کوي ویل نه ماله سپورټ راکړه زه ډېره یتیمه یسیره ښځه یم او پلان دی ډینګ دی مال سپورټ به دله درکړم یاره مال نور څه نه شم کوی جنۍ له مې پیسې ور ولېږلې اکاونټ را ولېږه خو کله به ویل زه په دغه نه پوهېږم په کمنټ نه پوهېږم او کله کله بیا حرامتوب په کمنټ وی او پوه شولې نو ما ورته وویل زه خو ساده سړی یم چې ټیک د اکاونټ مال چې ستا اکاونټ شته ویل او مال ظالمې اکاونټ ما نه دی جوړ کړی دومره کاروبار کوم او اکاونټ مې نشته ستا اکاونټ هم شته خو مړه پیسې وي غور ومې لېږلې چې هر څومره وي مال په او قسم یې راته وخوړو ویل نن مې د وړو درک نه لګي وړه راکه نشته بس هغې کې به دا پوه ښه بیا بس یاره بیا مې داسې کار وکړو چې آی ډي مې پرویټ کړله پوه شوې لایپ راغلی وه آی ډي مې ورته پرویټ کړه لایپ له ورننوتم چې کله پیسې میسې هر څه مې کلیر کړه که نه قیصه مې کلیر کړه آی ډی ته چې ورننوتم په ایله یقین کې کسان اوسه ناست یو د پیک آی ډو والا ویل تاسو ته پته شته دی ویل څنګه ویل نن مې د یو نه رور جوړ کړو په دومره پیسو کې مې وو سبا به بل نه رور جوړ دا څه وایي شکیله په ایمان په ایله الله یقین داسې جړه راله مړې په لایف کې دا خبرې نه دي په کار ورکې خو نه موږ ته د کس خو نه ده پیدا که نه څوک کس چا ته دې لېږلې خو دا خو راته وایي څومره دې لېږلې وې 13,000 خو دې چورته الله کوي وکړه سلام کې ولکم زما خو تا کمکلې ولا په بچو مې زړه خوږ شو که نه ویل بچي نو بس اوس به رور ته نه جوړ کړو رور ته نه جوړ کړو دېرش سره درنه ووالې بس قصه ختمه شوه سم درته خورمه که نه داسې مني کم سینګرې ته شهزاده سینګره وه نه سینګره نه ده زړګا هېڅ هم نه ده هغه لایف کې کله کله راځي خو داسې خاص ښځه نه ده داسې ډک لایف یې نه دی نه یې څوک پېژني صفا خبره سي ډېره کمه ایډي هم ده نو تاسو تا ته پته شته سینګره کومه یوه سینګره ده هغه خو مخکې نه قیصه ده مړې هغې خو 10,000 ریاله غوښتل
وکړه کنه زه ګایز دا زما لاست میچ د شکیل چې تاسو کدي کې ډبل ټاپ ونه کړلو کنه دا میچ ته ګټم تر 3 سټریک جوړ کړی دی خمه شر باندې وګټې شاپي تعالی پراغلم نه دا د حساب د زړګا تاسو ته ټولو ته زویم دا اوس تقریبا 15 شپږ ورځې د دې قصې وشولې لګاوې کړلم او بیا مخامخ په لایب کې زه ناستم غلی آی ډي مې ورته پرویټ کړه چې زه آی ډي پرویټ کړم بیا خو څوک نه ویني او په لایب کې ناستم دې دا خبره وکړه ویل نن مې د یو نه رور جوړ کو په دومره کې مې و ګوګو مې ته جوړ کو ویل بله ورځ به بل رور کما جړه پر یاد به ورته کو دومره کم اصله وه پردي بچي راته ښودلې خدای دا تباه که چې تباه شي دکه شان سړو او دکه شانتي ښځو قامونه وشرمول قسم دی او زما پې دومره سخت زړه خوږ شو لکه په ایمان که نه دې ته خو ما خور په زیاره نه ویله قسم دی دومره زړه مې پې خوږ شو که نه لکه زما په خور یا په مور یا په پلار چې څه تکلیف راشي لکه هغې رول ته چې ما وکته چې ما ورته څنګه رنګ وکړو قسم دی په غټو غټو یې ژړل پته نشته مرچکۍ ځان له سترګو کې اچولی او کم مسلې که څه چالي کړی تاسو پیاس به کټ کړی وو الله بس او دومره پورې راته وویل ویل شکیلیا ما ورته وویل مال چې زه ځان له غریب سړی یم دومره زور مې نشته ویل شکیلیا په خدای به شي او په تا به شي ویل قسم ګوره چې یو سړی موږ خو مسلمانان یې قسم سړي ته ویل والله که د وړو درک مې لري یاره بیا دا خبره وکړله مال ټانکا دي کړو زه خو چا داسې نه یم دوکه کړی خو تا څنګه دوکه کړه ما نه خو چا چوانه هم نه دی لیدلی نن تاریکه زه خو خپل کور ته مال پیسې داسې لیږمه چې پوره حساب ورته کوم چې میاشته کې 1000 روپۍ بچت کېږي هم ولا نه لیږم رنګ به دې ورچولی وی د رنګ نه وه که نه د خدای نېکبختو برېت یې هم راختلي رنګ چېرته وه غریبه ته پوه شوې بس ګوره ته تاته یو خبر وکړم شکیله د هر چا مدد مه کوه پوه شوې 2 کسان ګولو نه ولې یا جینۍ زه به د چا څه مدد وکړم ما خلک په خپله زما خلک مدد کوي پوه شولې زه د چا مدد نشم کوی خو لیکن ما ورته وویل چې دومره څه به وکړم چې ستا دا کور ستا په دې نغري کې به اور مال الله بله یو زه به یې بل کم پوه شو بیا مې ورته رنګ هم وکړم چې دا شک دې رانه شي چې ګندې دا پیسې ماله یا څنګه رالی یا څه مال دا تاله الله درکړې که دا مال تا زه مال چا انبوکس یې نه چک کوم والله مال ما ته د دنیا میسیجونه کېږي دې ملګرو ته به پته یې ما اوسه پورې د چا انبوکس هم نه دی چک کړی چې دا څوک خبره واوره ستا خو راته ډېر ټیم وشو تا ته انبوکس کې ما چې ته دا چل کړی کلم نه پکار ده چې زه ښځو ته پاتې اچوم او ښځو ته داسې هغه کوم او چې ما هر یوې ښځې هغه کوله انبوکس ورتلی و هغې ته مې آی بای لیکلی یې لکه زړګا پلی کوي میرات که نه اوس خو کم از کم زما دا 10000 روپۍ خو راستنې کوي خدایا پاکه تو بس استغفرالله ګایز ډبل ټاپ تیز کوي او که نه 10000 روپۍ خو زما دپاره غټ شی د زړګا زما پې د خدای نیکبختو روغ د میاشتې تیل کې د موټرسایکل هونډا موټرسایکل دی راسه 2 میاشتو تیل پې کېدل نه مړې 6 میاشتو چې څومره چوټۍ مې تېرول غر کې کړم تباه یې کړم پیسې ټولې ښځې وخوړې ته بیا نه کې سم کار یې درسره کړی دی ته به اوس چې کومه نجلۍ تا ته اوس پریشانون جوړي ته به اوس پاکې هغې مې یقین نه کې والله که نه چې خبر نه راته نیکه لاس روباسي چې شکیلیا ډېر په عذاب کې ګیرم یو 2 روپۍ را لغتې که زه وایم نه ته دروغ وایې دومره یې نه اعتباره کړم نیکه ته به ووایم ته ښه مغز پروت یې لاندې کمبل درته غوړېدلی